تاریخي کتابونه او څېړنې دا وایي چې کله به انسانان وږي وو او له ډېر زیاره پس به د خوراک یو شی پیدا کوي نو تر خولې به یې غږونه وتل او له خوشحالۍ به یې ټوپونه وهل. دې ته د رقص یا د نڅا ابتدا هم ویل کېږي، کوم چې یو فطري عمل دی. د نړۍ پر سر میش ډېر تاریخي او مهذب کامونه لکه بني اسرائیل، بابلیان او مصریانو په دود کښې هم دا شی لیدل سوی دی. اتڼ که څه هم له رقص یا نڅا څخه جلا دی خو بیا هم د پښتنو له اریایي تاریخ سره سم لیدل کیږي. احمد علي کزاد په خپل کتاب کښې لیکلي چې اتڼ او شپېلۍ د دې خاورې هغه څه دي چې 4,000 کاله مخیه لري. د یونان مشهور مورخ هیروډوټس هم د باختري او پښتني قبایلو د اتڼ ذکر کړی چې پښتنو به د خپلو فتوحاتو جشنونه د اتڼ له لارې لمانځل. څه تاریخ پوهان دا هم وایي چې پښتانه به کله جنګو له تلل نو د خپلې وینې د ګرمو ساتلو لپاره به یې دا تمرین کاوه. د اتڼ بېلابېله قسمونه چې د ځایونو او د کامونو په نوم یادیږي. پښتنو اتڼ یوازې د تفریح یو وسیله نه ده بلکې د پښتنو د تاریخ یو ژوندی باب هم دی کوم چې په نړیواله سطح د پښتنو د ملي نڅا په حیث هم منل سوې ده. که وایم ژوندی د ازادۍ د اتڼ برخه به یم، که چیرې مړ ومه نو زیری مې تر ګوره راوړي.